السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، هیله لرم چې تاسې به ټول جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه زاهد خان یم. تاسو ته په نننۍ ویډیو کې د پری کینګ ماسټر چې بې له واټر مارک کوي د ډانلوډولو او انسټالولو طریقه ښیم. محترم ملګرو، د هر څه څخه وړاندې که چیرې تاسو زموږ زاهد آنلاین ټیچ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو پورې ډیر ژر در ورسیږي. محترم ملګرو، که چیرې تاسې غواړئ چې په پری کینګ ماسټر کې بې له واټر مارکه ویډیوګانې جوړې کړئ، د یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړوئ یا د فیسبوک لپاره ویډیوګانې جوړوئ یا هسې ځان لپاره ویډیوګانې جوړوئ چې هغه بې له واټر مارکه وي، د کینګ ماسټر هغه کم واټر مارک چې دی چې هغه نه وي ورسره، نو د داسې کینګ ماسټر د انسټالولو لپاره دا ویډیو زموږ سره تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله زه تاسو ته په دې ویډیو کې د ډانلوډولو او انسټالولو دواړې طریقې ښیم. محترمو، په پلی سټور کې چې تاسې کله کینګ ماسټر سرچ کړئ نو دغه کینګ ماسټر چې دی نو دا د واټر مارک سره وي. دغه کم کینګ ماسټر چې تاسې په پلی سټور کې وینئ دا چې کله تاسې دلته انسټال کړئ نو دا حتمي د واټر مارک سره وي. تاسې دا مه انسټالوئ. د ویډیو لاندې په ډسکریپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی دی، پر هغه لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې در ویډیو لاندې په د ډسکریپشن کې چې کوم لینک دی پر هغه باندې کلیک وکړئ نو دغه پیج به تاسو ته خلاص سي. په دې پیج کې بیا تاسې لاندې چې راشواسئ دغه 15 اپلیکیشنه ښکاره کول کیږي. اول، دوهم، دریم، څلرم، پنځم. په دې 15 اپلیکیشنو کې تاسې دغه د مابینځ دریم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو انشاءالله دغه اپلیکیشن به بیا بې له واټر مارک وي، هغه د کینګ ماسټر واټر مارک به د دغه اپلیکیشن سر نه وي. ما اوس دا دی ډاونلوډ کړی دی، تاسې وینئ دغه دی ما ډاونلوډ کړی دی او انسټال کړی مې هم دی. نو ما چې کله استعمال یې وکړي دا بې له واټر مارکولو، هیڅ واټر مارک نه ور باندې راغلی او انشاءالله دا به ډیر خوندور اپلیکیشن هم دی د ویډیو جوړولو لپاره او دا رقم د نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو جوړولو لپاره تاسې حتمي د دغه اپلیکیشن څخه کار واخلئ. نو محترم ملګرو، که چیرې تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوی نو حتمي دا ویډیو د سره لایک کړئ او که مې چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله.